سلام علیکم ګرانو ملګرو، هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. نن موږ تاسو یو بل سوال د ریاضي لرو او دا سوال غواړو حل کړو. سوال داسې ده ګرانو ملګرو چې x منفي y مساوي ده د 18 سره او جذر د x جمع جذر د y مساوي هم 18 ده. تاسو پیدا کړئ چې x جمع y څو کیږي. نو دا سوال خو شاید ظاهرا عادي سوال وي، ساده معلوم شي، خو کله چې حلوي بیا به درته معلوم شي چې سوال لږ وخت غواړي او لږ دقت غواړي. د سوال د حل لپاره موږ او تاسو څه کوو؟ اول به موږ او تاسو دغه x منفي y چې مساوي 18 ده اوله جمله دلته ولیکو چې x منفي y مساوي څو 18. اوس به څه کوو چې x ته به هم جذر ورکو او y ته به هم جذر ورکو، یعنې دا به ولیکو چې جذر د x کل مربع او منفي جذر د y کل مربع داسې مساوي کیږي څو 18. کله چې دې شکل ته واړو اوس موږ او تاسو څه کوو؟ د مطابقت ته چې a مربع منفي b مربع ده چې څنګه پې پوهېږي چې a مربع منفي b مربع ځواب څو ده؟ لیکو چې a منفي b په یو قوس کې او a مثبت b په بل قوس کې. د دې مطابقت څخه استفاده کوو، دې ته انکشاف ورکوو، یعنې لیکو چې جذر د x منفي جذر د y په یو قوس کې او ضرب د جذر د x مثبت جذر د y په بل قوس کې او مساوي د څو سره 18 سره. سمه ده؟ اوس دلته چې څه رقم موږ ته پاس راکول شوي دي چې x جمع y چې ده هغه جذر د x جمع جذر د y چې ده هغه 18 ده، یعنې د دې په ځای موږ څو کېښودلی شو؟ 18 لیکلی شو. یعنې لیکو چې جذر د x منفي جذر د y ضرب شي د څو سره؟ د 18 سره مساوي د څو سره؟ 18 سره. اوس به دواړه خواوې د معادلې په څو ویشو؟ په 18 ویشو، دا خوا او دا خوا. 18 به د 18 سره خلاص شي، موږ به ولیکو چې جذر د x منفي جذر د y مساوي کیږي څو سره؟ دا د دې سره خلاص ځواب څو راوځي؟ 1 راوځي. سم شو؟ موږ تاسو دلته یو بله معادله هم لاسته راوړئ یا یو بله رابطه هم لاسته راوړئ چې هغه جذر د x منفي جذر د y مساوي څو سره ده؟ مساوي د 1 سره ده. لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپله معادلې کې اول نه هم یوه رابطه لرو، ده چې جذر د x مثبت جذر د y مساوي کیږي څو سره؟ 18 سره. او دلته یو رابطه موږ لاسته راوړله چې هغه لیکل شوي جذر د x منفي جذر د y مساوي د 1 سره. اوس به موږ او تاسو دغه معادله حلوو، یعنې یو دوه مجهوله معادله ده او دا به موږ او تاسو څه کوو؟ حلوو. څنګه یې حلوو؟ راسن به افنا کوو، یعنې طرف به سره جمع کوو. دا چې دې سره جمع کړي نو 2 جذر د x کیږي، خو دا د دې سره لاړم 18 او 1 څو کیږي؟ لیکو چې 18 او 1 18. دواړه خواوې په 2 ویشو، دا د دواړه خوا په 2 وي، 2 د 2 سره لاړ، جذر د x مساوي کیږي څو سره؟ د 9 سره، یعنې اختصار شو ځواب څو راغی؟ 9. او دواړه خواوې چې مربع کو، یعنې جذر د x کل مربع ولیکو، اخوا هم 9 مربع ولیکو، 2 د 2 سره نو x مساوي څو شي؟ 9 مربع 1 یعنې د x قیمت موږ لاسته راوړو هغه څو ده؟ 1. او په دې معادله کې تاسو ګورئ چې جذر د x 9 ده، نو دلته تاسو کېښودی شئ څو؟ 9. نو ولیکئ چې 9 جمع جذر د y مساوي کیږي د څو سره؟ د 18 سره. نو 9 اخوا ویسئ، د معادلې اخوا انتقالوو، جذر د y مساوي کیږي 18 منفي 9. جذر د y مساوي کیږي 18 نه چې 9 لاړ شي څو کیږي؟ موږ ته پاتې کیږي 8. دواړه خوا به مربع کوي، د خوا مربع او د خوا هم مربع، 2 سره لاړل، y مساوي کیږي 40. صحیح شو؟ نو موږ تاسو د x قیمت هم لرو او د y قیمت هم لرو. x 1 راوتی او y چې ده 40 راغلی. او دلته موږ تاسو نه په سوال غوښتل شوي چې x جمع y لاسته راوړئ، یعنې قیمت به د چا لاسته راوړو؟ x جمع y. x په ځای به تاسو 1 ولیکئ او د y په ځای به 40 ولیکئ. چې دا دواړه تاسو جمع کوئ څو به راوځي؟ 4 او 1 15 کیږي او 8 او 6 کیږي څو؟ 14. نو 1 15 چې راځي ځواب.